سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وئ. زه بیا هم تاسو ته نن ورځ د یو نوي ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې دوستانو غواړم تاسو ته یو بل مایننګ ورته نوټ کوین ته او د نوټ کوین په څیر ډیر زیات معتبر مایننګ تاسو ته معرفي کوم چې دغه مایننګ سیستم هم د نوټ کوین په څیر په تلګرام کې کیږي او ښه خبر دا ده چې دغه پاور سولانا ټوکن ده، یعنی دا د سولانا ټوکن لخوا جوړ شوی او ډیر زیات معتبر ده. ویډیو کې همدغه مایننګ تاسو ته معرفي کوم. ویډیو په غور را سره تر اخره وګورئ. راځو ویډیو ته. که لومړی ځل مو د زموږ چینل نه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ. راځو ملګرو خپلې ویډیو ته. دوستانو د دې ایر ډراپ دغه ډول لینک ما تاسو ته لومړی کومنټ، ډسکرپشن د ویډیو او خپل ټلګرام چینل کې ایښی. په دا ډول لینک باندې به تاسو کلیک واخلئ او دا ډول یو صفحه تاسو ته را اوړي. دلته به تاسو لاندې په شروع یا سټارت آپشن باندې کلیک واخلئ. دا چې مو کله کلیک کړلو دوستانو دلته ګورئ سټارت آپشن، هم د سټارت نیو به کلیک کړو، دلته به بیا شروع یا سټارت کلیک کړو او دغه روبوټ ته به داخل شو. دې ته چې داخل شوئ ستاسو اکاونټ نور په دې کې جوړیږي او دا ټول نوټ کوین ته ورته. د راځم ټول آپشنونه تاسو ته ښیم، ټول کار تاسو ته ښیم. ویډیو را سره په غور وګورئ. لومړی دوستانو ستاسو بیلانس دلته ښیي. ګورئ ما سره 14 میلیونه 9,90,000 دي. نو دلته ستاسو بیلانس ښیي او دا دایره لکه د نوټ کوین په څیر په دې دایرې چې تاسو کلیک کوئ دا ګورئ ټوکن درکوي. مثلا ما ته پار کلیک اوس ګورئ شل ټوکن راکوي چې بیا په دې کې هم د روبوټ شته ده چې هغه تاسو راواز کوي. بیا اړتیا نشته چې تاسو دا کلیک په خپله وکوئ، هغه روبوټ تاسو ته کلیک کوي چې د ویډیو په منځ کې هغه هم تاسو ته معرفي کوم. راځم دا لاندې ټولې برخې تاسو ته درښیم دوستانو. لومړنۍ برخه د ریف برخه ده چې کولی شئ خپل ملګري له دې برخې څخه انوایټ یا دعوت کړئ. سمه ده. که په دې زه کلیک کړم نو دغه ځای څخه تاسو کولی شئ د انوایټ ا فرند په کلیک کولو سره تاسو بیرته روبوټ ته بیایي. بیا له هغې ځای به تاسو انوایټ فرند وایي، خپل لینک خپلو ملګرو سره شیر کولی شئ چې د دې لارې نه هم تاسو ته ګټه درکوي. دومن برخه د ټاسک برخه ده چې تاسو باید خامخا د ټاسک برخې ته لومړی راشئ. دلته ملګرو 100 دانې ټاسکونه تاسو ته ایښودل شوي چې ما ته فعلا 2 دانې ټاسکه پاتې دي. صحیح ده چې دې کې مې دا یو کمپلیټ کړی او دا یو پاتې چې دا د والټ وصلول دي. موږ کولی شو دغه مایننګ سره خپل سولانا والټ وصل او د ویډرال لپاره دې ته خپل والټ وصل کړو چې د والټ وصلولو په باره به زه بله ویډیو جوړه کړم. ښه نو دوستانو څنګه چې مو اکاونټ جوړ کړ ټاسک برخې ته به راشئ. دلته یو څو ټاسک دي هغه چې تکمیل کوي 9 میلیون ټوکن تاسو ته درکوي. نو زه راځم د مثال په ډول په دغه ټاسک تاسو ته کلیک کوم. دلته دوستانو ټاسکونه ډیر ساده دي. دلته تاسو ته په خپله د ټاسک آپشن درکوي، په همغه به کلیک کوئ. ټلګرام چینل ته به صرف جوین کیږئ. چې جوین شئ بیرته به راوځئ او په چیک ان باندې به کلیک کوئ. نور ستاسو ټاسک کمپلیټ کیږي او څنګه چې مې ویل چې ټول ټاسکونه مو کمپلیټ کړو تاسو ته 9 میلیون ټوکن درکوي چې هغه 9 میلیون ټوکن هم بیا درته وایم چې څه باید پرې وکړئ. دومن د ټاسک برخې ملګرو د لیګ برخه ده. لیګ یا دلته ستاسو رتبې دي ملګرو، دا لیولونه لري. مثلا ګورئ زه فعلا په الایټ لیول کې یم، د نه بعد لیجنډري لیول ده او بیا ورپسې دا لیول. نو کله چې تاسو ټوکن ماین کوئ ستاسو لیولونه هم پورته ځي. چې لیول پورته ځي تاسو ته دلته ټوکن درکوي، تاسو به راځئ دا کلایم به وهئ. د دې ځای څخه هم لیول په پورته کولو ټوکن ترلاسه کولی شئ. درېیمه برخه د ریف ټاسک ده، یعنې کله چې تاسو خپل ملګري انوایټ کوئ دلته ګورئ د انوایټ په سر هم تاسو ته دغه ټاسکو د لارې ټوکن درکوي. مثلا وایي 100 کس انوایټ که 9 میلیون ټوکن، 500 انوایټ که 2 میلیون. چې کله مو نفر انوایټ کول او ټاسک پوره کېده دې ځای څخه کلایم وهئ، دا برخه ټوکن هم درکوي. بلن راځو دا لاندې د ټاپ برخه ده. ټاپ برخه کې خاص څه نشته دوستانو. نو راځم دا بله برخه د بوسټ برخه، ډیره یو مهمه برخه ده د بوسټ. ټول کار د دې روبوټ په بوسټ برخه کې ده. سمه ده. بوسټ برخه کې دوستانو لومړی راځم دغه د بوسټر آپشنونه تاسو ته وایم چې دا څه دي او څه په درد خوري. دوستانو دا ګورئ ما خپل اکاونټ مکمل ماکس کړی ده، یعنې هر څه مې پې فول کړي دي چې د دې سره ما ته ډېر زیات ټوکن په ورځ کې راکوي. نو دا به څنګه موږ فول کوو؟ زه راځم تاسو ته اوس ښیم. ښه نو دوستانو دا په دا ډول فول کېږي. مثالا دلته ګورئ دا ملګرو کله چې ټاپ برخې ته راشو دلته چې موږ کلیک کو ګورئ ما ته پار کلیک لاس ټوکن راکوي. نو څومره چې موږ دا اپګریډ کو چې ټول 100 لیول لري نو بیا موږ ته په هر کلیک تر 100 پوینټو راکوي. دومن انرژي لیمټ آپشن ده چې انرژي لیمټ څه په درد خوري. انرژي لیمټ دوستانو دغه ستاسو انرژي ده. دا ګورئ دا خط کله چې تاسو دلته کلیک کوئ ستاسو انرژي کمیږي. دا ګورئ نو د انرژي لیمټ په ډیرولو سره دا انرژي ستاسو تر 10,000 پورې ډیریږي. دا ګټو. راځم بل ته ریچارجینګ سپیډ. دا ملګرو ستاسو د انرژي ګورئ کله چې کلیک کوئ ستاسو انرژي کمیږي. دا ګورئ بیا بیرته په ډیریږي. وینئ مثلا د ماوس په ډیرېدو ده. کله چې ستاسو دا ریچارجینګ سپیډ فول وي نو ستاسو د انرژي ډیره زر بیرته پوره کیږي
او ټاپ بورډ مهم آپشن دوستانو ټاپ بورډ دا تاسو باید خامخا اکاونټ کې واسکې د دې ګټه څه ده دوستانو ګورئ کله چې موږ دلته کلیک کوو موږ ته ټوکن راکوي نو دا ملګرو ډېر سخت کار ده چې موږ دې ته کینو هم دا کلیکونه کوو او خپل وخت ضایع کوو نو که دغه ټاپ بورډ موږ راواسکو دوستانو دا موږ ته خپله کلیک کوي موږ ته نور اړتیا نشته چې کلیک وکړو دا بیا موږ ته خپله کلیک کوي صرف به موږ 12 ساعتو کې یو ځل راځو او کوم ټوکن چې کلیک کړي به کلیم کوو چې زه اوس تاسو ته ښیم څنګه چې وینئ دوستانو زه یو بل اکاونټ ته راغلم دلته ګورئ دې ټاپ بورډ موږ ته په خپله دلته ټوکن راټول کړي تقریبا 1,22,000 ټوکن راټول کړي نو موږ بهر 12 ساعتو کې راځو صرف به دغه ګیټ ایټ آپشن وهو خپله ټوکن راکوي ګورئ خپله مو بیلانس ډېرېږي نو د ټاپ بورډ آپشن دغه ګټه وه دوستانو چې ټاپ بورډ خامخا تاسو باید فعال کړئ لومړی چې مو اکاونټ جوړ کړو ټاسک برخې ته راشئ ټاسکونه تکمیل کړئ کله چې مو ټاسکونه تکمیل کړل نو تاسو ته پې ټوکن درکړي چې په همغه ټوکنو ټاپ بورډ واسکئ او څنګه چې مې ویل دا ګورئ مثلا د ما لیګ سپور ته لاړ بیا ټوکن راکړو نو په دې ډول دا د ملګرو اوس راځم تاسو ته ملګرو دغه دوه نورې برخې معرفي کوم دا برخې څه په درخوري دا هم ډېرې مهمې برخې دوستانو لومړنۍ برخه د فول انرژي برخه ده چې دا فول انرژي څه په درخوري ګورئ کله چې موږ دلته کلیک کوو دا لاندې ګورئ زموږ انرژي کمیږي چې زه اوس اټو کلیکر مې آن که دوستانو اټو کلیکر کېدم د خپل انرژي صفر کړمه نو تاسو ته اوس ښیم چې بیرته د انرژي په دې آپشن سره موږ کولی شو په یو کلیک او په یو ثانیه کې پوره کړو نو ګورئ څومره چې موږ ټوکن کلیک کوو نو دلته لاندې زموږ انرژي کمیږي او کله چې دا انرژي صفر شي بیا مجبور موږ یو ټایم انتظار وکړو چې د فول انرژي آپشن په وهلو دغه انرژي په یو ثانیه کې بیرته پوره کېږي ګورئ د انرژي اوس تمامه شي انرژي په تمامېدو ده ورو ورو کمیږي دوستانو زه اوس دا مکمل صفر کم انرژي نو دغه د انرژي صفر شوه ګورئ اوس که راځو دلته موږ دا فول آپشن ووهو ګورئ زموږ انرژي بیرته فول شوله څنګه چې وینئ ټوله انرژي بیرته فول شوه نو د فول آپشن دغه ګټه ده او راځو اوس دغه بل آپشن تاسو ته معرفي کوم د دا آپشن ګټه څه ده ټایپینګ دوستانو د دا آپشن ډېره زیاته ګټه ده کله چې تاسو دا آپشن ووهئ د 1 دقیقې لپاره تاسو ته 10 برابره زیات ټوکن درکوي مثلا څنګه ګورئ زه اوس کلیک کوم په هر کلیک 10 ټوکن راکوي که زه اوس دا آپشن فعال کړم چې دغه دا مې هم فعال کړو ګورئ اوس په هر کلیک 50 ټوکن پورې راکوي نو د دې آپشن دغه ګټه ده چې موږ ته په هر کلیک 10 برابره زیات ټوکن راکوي دوستانو نو زه پرېږدم چې دغه تمام شي ښه نو دوستانو نو دغه و د دې د آپشنونو کار چې څنګه مې ویل دغه دوه آپشنه هم تاسو در سره په ورځني ډول استفاده کوئ او د اټو کلیکر په واسطه راځئ بیا د دغه دوه آپشنونو مایننګ تر سره کوئ نو دوستانو دغه بورډ د ټاپ سواپ ډېر خوندور بورډ ده او امکان شته دا هم د نوټ کوین په څېر ان اف ټي جوړې کړي او هغه ان اف ټیز موږ والټ ته لاړ شي او بیا موږ خرڅي کړو څنګه چې په تصویر کښېنئ د یو نمونه ده چې ګیټ گیم سیټ کوم سیټ کې چې موږ کولی شو د نوټ کوین ان اف ټي خرڅ کړو د دغه ټاپ سواپ 10 میلیونه ان اف ټیانې هم خرڅولی شو نو دا هم د نوټ کوین په څېر ډېر زیات معتبره ده او که زه تاسو ته د دې روبوټ وښیم د دې روبوټ ګورئ ملګرو ویریفای شوی ده مخکې دا ویریفای نه و اوس یې ویریفای هم ترلاسه کړه نو دا هم ډېر زیات معتبره مایننګ ده کوښښ وکوئ دغه مایننګ هم د لاسه ور نه کوي اوس مهال که څوک نوټ کوین لري هم یې ترېنه موږ اخلو او هم څو ورځې وروسته خپله نوټ کوین لانچ کېږي دی بیا کولی شي مستقیم خرڅ کړي چې موږ په هغې برخه هم ویډیو جوړو چې څنګه نوټ کوین خرڅ کړو او نغدې پیسې ترلاسه کړو نو فعلا دغه مایننګ در سره له لاسه مه ورکوئ د دې څخه د ویډرا او د والټ وصلولو به هم موږ بله ویډیو جوړه کړو نو دغه زموږ ویډیو ایله د خوښې وړ